شل کاله مخکې موږ مهاجر وو. ما کله فکر هم نه کوه چې زه به خپل وطن ته بېرته ملګرو راځئ لاول دغه د دغه نجلۍ ویډیو ګورو، د دغه نجلۍ خبرې ګورو او بیا پرې خپله خبره کوو. شل کاله مخکې موږ مهاجر وو. ما کله فکر هم نه کوه چې زه به خپل وطن ته بېرته لاړه شم. موږ چې کله واړه وو په دې نه پوهېدو چې دا وطن پردی دی او موږ خپل وطن لرو او دا مور به راته کیسې کړې چې داسې مجاهد راغله او داسې جهاد وشو او داسې د کوره راووتو، ډک کور هم پرېښوده، دا مو کړه هغه مو کړه، 3 شپې او 3 ورځې مې پیاده روي وکړه او پېښور ته راواوښتو. نو ما ته دا د فلم غوندې ښکاره کېده. کله چې زه په 2000 کې خپل وطن ته لاړم او مکتب ته تلم، نو ما به د خپل قدمو ته لیده په دې ځمکې چې دا هماغه وطن دی چې کومې کیسې به مور راته کړې، دا هماغه ځمکه ده چې زه په اوس ګرځمه. بیا هغې وطن ما ته دومره هغه راکړه چې ما ته پوهنتون وویل، ما ته خپل شخصیت جوړ کړه. نو چې هغه تاریخ تېر شو، هغه وخت دوران تېر شو او بېرته موږ وکړل چې 20 کاله ښه ژوند ولرو، نو دې نه پس څه به لرو؟ دا امید د لاسه نه ورکوو. ملګرو تاسو د دې جنۍ خبرې واورېدلې. دا وایي چې ماته به مور پلار ویل چې موږ مهاجر یو، خو مختلفه خبرې یې وکړلې، تاسو ټولو یې ولیدلې. یقینا د دغې جنۍ خبرې چې ما واورېدلې ډېره افسوسناکې خبرې وې، ځکه هر افغان کوم چې په پاکستان کې اوسېږي او اوس خپل وطن ته روان دی، هر چاته پکار ده چې خپل وطن ته لاړ شي، خپل وطن جوړ کړي، ځکه په یو ملک کې هم دغه اجازه نشته چې بغیر ثبوته بغیر یعنې غیر قانوني اوسېږي. که بهر ته لاړ شي، کار ځای ته لاړ شي، تا سره به قانوني یو شی وي، تا سره به قانوني ویزه وي، پاسپورټ به وي، بیا به ته هلته زندګي تېروې. نو ملګرو د دغې جنۍ خبرې ما واورېدلې، ډېرې افسوسناکې خبرې وې، یقینا ډېر زیاتې خفه کړلم. آیا تاسو د دې جنۍ په اړه باندې څه رایه ده په کمنټ سیکشن کې راته. 20 کاله مخکې موږ مهاجر وو. ما کله فکر هم نه کوه چې زه به خپل وطن ته بېرته لاړه شم. موږ چې کله واړه وو په دې نه پوهېدو چې دا وطن پردی دی او موږ خپل وطن لرو او دا مور به راته کیسې کړې چې داسې مجاهد راغله او داسې جهاد وشو او داسې د کوره راووتو، ډک کور هم پرېښوده، دا مو کړه هغه مو کړه، 3 شپې او 3 ورځې مې پیاده روي وکړه او پېښور ته راواوښتو. نو ما ته دا د فلم غوندې ښکاره کېده. کله چې زه په 2000 کې خپل وطن ته لاړم او مکتب ته تلم، نو ما به د خپل قدمو ته لیده په دې ځمکې چې دا هماغه وطن دی چې کومې کیسې به مور راته کړې، دا هماغه ځمکه ده چې زه په اوس ګرځمه. بیا هغې وطن ما ته دومره هغه راکړه چې ما ته پوهنتون وویل، ما ته خپل شخصیت جوړ کړه. نو چې هغه تاریخ تېر شو، هغه وخت دوران